اگر واقعي ته کامیابي غواړې نو دا ویډیو د ستا لپاره ده. دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. پنځه هغه عادتونه درته زه بیانوم چې واقعي د زندګۍ د بدلولو دپاره د ستا کافي دي. د سهار وختي پاڅېدل. اوس په زیاتره خلک وایي چې د سهار د وختي پاڅېدلو نه څنګه یو کس ته کامیابي ملاویږي یا هغه څنګه زندګي بدلېدی شي. د دې سره دی چې د هغه د سهار د وختي پاڅي مانځه مطلب ځان مانځه ته جوړ کړي، بیا سبق وغیره ووایي، دې سره د ده دماغ فرش وي او د هغې سره سره ده ته د ورځې د ټایم هم سیوا شي. د ورځې په مطابق ده ته د عام ورځې په مطابق ټایم سیوا شي او دی د ځان ته د ورځې پلان هم کولی شي. اوس دویم نمبر موبایل استعمالول کم. غونډه ورځ کې موبایل اگر واقعي استعمالي خو ستا به ټایم ضایع کېږي. صرف په ضروري وخت لپاره موبایل استعمالول او اسې سوشل میډیا باندې کله ټیک ټاک کتل، کله فیسبوک، کله یوټیوب، کله ډرامې وغیره دا بالکل ختم کړئ. نمبر 3 هر ورځ یو ټکی یو هدف چې کوم دی هغه ځان سره لیکل شروع کړه. یو ګول ځان له مخې ته کېږي دا چې واقعي دا ګول به زه کوم او دا ګول به زما وي او په یو کار باندې فوکس وکړم. څلورم نمبر منفي مطلب هغه منفي خلک چې کوم دي نو د هغې نه لرې ګرځئ. هغوی سره بالکل اړو موټیویشنل یا د منفي مطلب د لاندې یا د غلطو خبرو یا د غلطو سوچونو باره کې اړو مشورې او یا اړو خبرې ورسره کوئ ما هغه پرېږدئ په زندګۍ کې. هغه خلکو سره کېنئ چې کم خلک تاسو ته مطلب خوشحالي درکوي، یو تا ته یو مقصد ښیي، تا ته یو مخکې تا ته یو منزل تا ته مخې ته کوي، تا ته وایي چې یاره واقعي دا کار د ستا لپاره ښه دی، دا کار د ستا لپاره ښه نه دی، هغه خلک د ستا لپاره بهتره دي. نمبر 5 په خپل ځان باندې یقین ساتل. د غونډو نه غټه خبره دا ده چې په ځان باندې د غونډو نه غټ طاقت او خبره دا ده چې په ځان باندې یقین ساتل دي. اگر ستا په ځان باندې یقین وي نو تا ته به لاره چې کوم ده دا په خپله کولاویږي، ستا به هر کار په خپله هم ټیک کېږي چې ځان باندې د یقین وي. په اخره کې د دې غونډو عادتونو چې تاسو ته ما کوم عادتونه وویل انشاءالله چې دا عادتونه به تاسو خپل کړئ نو زندګي به ستاسو ډېره ښه تېره شي او ډېره ښه به تاسو مخکې لاړ شئ په زندګۍ کې. امید داره به کوم چې تاسو د MD فاخر دا چینل به ځان سره سبسکرایب هم کړئ، د ویډیو هم لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ.